د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر. دا چې د کابل ښار د اوسیدونکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، له دې سره د کابل ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره یو لوی ګام اخیستی دی او غواړي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو او ناحیو کې په دغه ډول سره شاوخوا 15,000 کثافتدانۍ نصب کړي. خو دا چې رښتیا هم دا به د ښار په پاکوالي کې مرسته وکړي، دا پروژه څومره اغیزمنه ده او ښاریانو ونډه په دغه پروژه کې څومره مهمه ده، راځئ په دې راپور کې راسره وګورئ. د دې ترڅنګ چې دغه وړې کثافتدانۍ دوی د ښار د نظافت په موخه باندې واټونو باندې ایښي دي، دا یو مثبت ګام ده. د دې ترڅنګ که لوی کثافتدانۍ هم کېښودل شي، دغه وړې هغه لویې ته انتقال شي، دا به بهتره وي. او د هیوادوالو مې هم دا هیله ده چې خپل کثافات په منظم شکل باندې په مشخص ځای کې چې ښاروالۍ ورته کوم کثافتدانۍ ایښي په هغې کې واچوي، دا به د دوی په کلتور او عنعناتو باندې ډېر مثبت اثر وغورځوي او د یو آباد افغانستان په لوري باندې به د ښاروالۍ اقدامات هم وسایل شي او د بلې خوا به د یو افغان د فرهنګ نه استازیتوب شوی. کابل ښاریان وایي د کثافاتو ډیریدو نه یوازې د ښار ښکلا له منځه وړې، بلکې د ناروغیو د خپرېدو لپاره یې هم زمینه برابره کړې ده. دوی له ښاروالۍ څخه غواړي چې کثافتدانۍ په وخت تشې کړي څو د بد بوی او موسمي ناروغیو د خپرېدو مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویان ډاډ ورکوي چې د کثافاتو ټولولو پروسه په منظم ډول پرمخ ځي او ټینګار کوي چې ټولې کثافتدانۍ به پر وخت پاکیږي. د نوموړي په وینا ښاروالۍ هڅه کوي نه یوازې د ښار پاکوالي ته پاملرنه وکړي، بلکې د خلکو د روغتیا ساتنې ته هم لومړیتوب ورکړي. ښاروالۍ کابل پروژه نصب دوله‌های کثافات را در شهر کابل آغاز کرده. امسال ښاروالۍ کابل 75 میلیون افغانی به خاطر ساخت و نصب دوله‌های جدید کثافات در شهر کابل در پلان کاری خود دارد و الحمدلله قرارداد 35 میلیون افغانیش انجام شد و روز گذشته به گونه مشخص در حدود 1500 دوله‌ای که آماده بود، دوله‌های نیم متر مکعبی در شهر کابل در تقریبا نقاط مختلفی در نواحی دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم، یازدهم و 15 مشخص شده بود نصب میشه. مجموعی قرارداد در حدود 5038 دوله است که کارش آغاز شده و در حدود 50 دوله 7 متر مکعبی کلان هم در میان اینها است که انشالله در نواحی مختلف نصب میشه. فلازم از تمام شهروندان خواهش ما است که کثافات را فقط در این دوله ها انتقال بدن، در این دوله ها بندازن و در قسمت حفظ و نگهداشت این موضوعات و تاسیساتی که در قسمت تنظیف در شهر کابل است با ښاروالۍ کابل همکار باشند. همکاری مردم میتونه که وضعیت بهتری در شهر برای ما و شما با وجود بیاره. دغه خو ډېر ښه اقدام دی د خلکو دپاره مو د ښاروالۍ د طرفه مو اول خلکو د ناحیې دی چې صفایي په باره کې نوره مو پرمختګ وکړي. بیا دویم اقدام کې د خلکو د صفایي په برخه کې فکر وکړي، باید بجې شی وي دغه ډرمې ته واچوي چې ښار ښکلا مینده کړي و د هر ناحیې د طرفه دا خواهش دی چې دا ډرمونه مطلب لږ زیات کړي، کم دي لږ زیات کړي. هر ناحیې دپاره دغه صفایي خو د ایمان یوه برخه ده. خو بیا اول ناحیې دپاره دغه اقدام په ښه کار یې کړی ده، ښه کار دی. بیا د عوامو دپاره دا خواهش کېږي چې بجې شی پروت وي جګې کې دغه ډرمې ته ور واچوي. خو اول خو دغه چې د ناحیې د طرفه فکر ورته وشي، باید دغه مصرف وشي، دا مصرف په ذهن کې ونیسي، دا بیا باوري د موبایل نه لاړې نه شي. اوس خلکو دپاره هم دغه دی، خلکو دپاره دغه ده چې خلک دغه شی ویني. اوس دغه خلک ویني سړی دلته دغه شی وویني ډرم ته شی واچوي. اوس دا پرمختګ خو شوی دی، خو چې نور د صفایي په برخه کې نور اقدامونه هم وشي، ډېر اقدامونه دي د صفایي په برخه کې. باید ښاروالۍ خپل نفر اضافي کړي یا د ښار په باره کې چې څومره صفایي کړی شي دومره اقدام زیات کړي. یو نفر چې و ښاروالۍ وي باید 15 نفره یې کړي.
د ښار پاکوالی یوازې د کثافتدانیو له لارې نه کیږي، بلکې دا د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت دی چې کثافات په ټاکل شویو ځایونو کې واچوي او ترڅنګ یې ښاروالۍ په وخت باندې انتقال کړي. به ارتباط از این گام نیکی که شهروالی کابل برداشته، فکر کنم در تمام نقاط کابل همین پروسه جریان داره. چند روز است ما شاهد اینمی نصب زباله ها هستیم در گوشه و کنار جاده های کابل. خیلی خرسند هستم. بیادر ما پیشتر از همین ساعت تیر شدم، همین گام و همین عمل شما را دیدم، از این برادرها را بسیار زیاد خوش شدم. الحمدلله، هزار بار شکر بیادر. روز به روز خداوند مردم ما را، برادرها را، همین شهرنشینا را توفیق بده که توجه به اینمی زباله ها کنن و همون زباله هایی که اگر غذا چیزی میخورن، پوستش هست یا مثلا یک نوشابه میخورن، یک بوتل، اگر در اینجا پرتن، ما از خم شدن کمر یک انسان دیگه جلوگیری میکنیم. وقتی ما یک چیز در جاده مندازیم، طبعا پس یک آدم دیگه کمرش خم میشه، کور ور داره. یعنی بهترین خدمت است، بهترین کار است. خداوند کل برادرها رو توفیق بده، وطندارا رو توفیق بده که ما همین فرهنگ کم کم بالا ببریم و الحمدلله شهر خود زیبا و صفا بسازیم. یک گام بسیار نیک، گام بسیار خوب است. په کابل ښار کې د کثافاتو بې ځایه اچول یوه جدي ستونزه ده. ډېری سیمې هم د کثافتدانیو د نه شتون له کبله له دغه ډول حالت سره مخ دي. خو د کابل ښاروالۍ وایي چې د شاوخوا 15,000 نویو کثافتدانیو له نصب کېدو سره به دغه ستونزه تر ډېره بریده حل شي. همشهریان عزیز ما کوشش بکنم، ما ازشان خواهشمند هستیم، تقاضا میکنیم. همون قسمه که شهروالی کابل سخنشان همی است که شهر ما خانه ما و اگر خانه خود اینا دوست دارن کوشش بکنن در قسمت صفایی ازی که صفا نگه دارن، نه جنگلی ها را در جوچه و در کنار سرک یا در پیاده رو نندازند. جهت باعث ازدحام و باعث امراض مختلف میشه. ما دغه چې شهروالی چې څومره دغه وکړي صفایي وروړي یا د خلک نه دغه غوښتنه ده چې بوتل باید بېلاري ته یوسي، ځکه چې ښار باید ډېره صفایي وشي. او شهروالی نه دغه غوښتنه چې بېلاري نه په ځای ځای کېږدی شي چې مکمله چټلي مکمله بېلاري ته کېښودی شي، ځکه چې ښار به نه راښکلا وروړي. خلق نن دغه ده چې باید ښار خو په زور څومره ښکلا وي دومره ښکلا راولي. چې ځای زموږ شهروالی دغه بېلاري نه ورته کېږدي، باید اول مو ته پکور دو بیا بل ته پکور دو چې خپل بوتلونه یوسي په کڅوغه کې کېږدي، بېلاري ته یې واچوي چې ښار ډېره ښکلا وروړي. ډېره ښکلا به ورسره وروړي، بلکې مکمل ځکه چې وړه وړه ماشومان دي، د ماشومانو نه خو چې راولګېږي صفایي څومره صفایي کړي دومره به زور ښکلا ورسره پرې کېږي. کثافتدانۍ نصبول یو ګام دی، خو له دې څخه ګټه اخیستل زموږ وجیبه ده او په همدې ډول سره له دې څخه ګټه اخیستل کیږي.